دلداره دلداره ولې خوب نه درځي څه؟ نه نه څه د باندې شوي دي؟ څه مسله ده درته؟ بس هسې طبیعت مې لږ نو ډاکټر ته به فون وکړم. نه نه داسې هېڅ خبره نشته. هسې ستا کالو لږ خفه کړی یم. دلداره دا هملا څه خبره ده؟ په کاروبار کې دې انویسټ کړي دي، څه په جوارح خو دې نه دي بایللې؟ راځه اوده شه، ناوخته دی. Played well down in Gwalior with a well-played 100. Was a losing cause in the end, but he would have gained tremendous experience from it. د دې نه ښه جواري به نه کمیوي. داسې میدان ته یې راوله چې ما ته مخامخ کیني. هغه وخت را روان دی. اوس دنیا ډېره تیزه شوې ده. اوس د هر څه ټورنمنټ کېږي. د جوارۍ ټورنمنټ هم کېږي. د جوارۍ ټورنمنټ؟ په ټورنمنټ جواري اول به د پتو تیرې او چکه وه او اوس د کرکټ چکه ده. را واچو بیا اشنا. What a shot. یا رو سره خو مې خبره کړې ده. اوس به له سترګې ته تورې کړه. چې اوښان ساتې نو دروازې به ورته دنګې ساتې. لار ګودر ورته ما د مخکې نه سمه کړې ده. ځان مې ورته ښه تللی دی. او که نه اوس ترمنځه ځېمه ملامته نه شم. ټول عمر یې دغسې کارونه کړي دي. اوس چې ځان ملامته نه ګڼې نو یار ګپله ګم راځه که نه. او که نه داسې وایه دا راته ووایه چې دا کور به درته ډک په ډکه پرېږدي او که خالي کوي بیا درته. ای جان شیره چې دورشلې خپلې کم نو آبادېدل بیا ګران نه دي. دا واخله ګرمې ګرمې چې ستوماني دې پرېوځي. مهرباني. ستا خو لکه چې دا ولله چایو ته موړو. دا ولې نوشي؟ بلا وا برکت نو اوس په دې ټول کور تللی و. کور؟ نو ستا څه خیال دی چې ستا دا کور به دونه قیمت وي؟ اوس په دې په ټول کور باندې اور لګېدلی و. د لپټې په پیس کې مې اور بل شوی و. خو شکر دی الله خیر کو. ته خو بچ یې که نه؟ او زه بچ یم. خو ته ولې دومره وارخطا شوې؟ زما یوې لپټې سره دومره وارخطا شوې؟ زما خو نور هم ډېرې لپټې دي، بله به سره په سر کړم. دا لوپټه دې کپړو سره میچینګ و. سبا به زه تا له همداسې لوپټه بله وړم. ښه